د ډېرې مینې بده پایله مینه باید یو طرفه ونه اوسي. که چیرته یو څه مو سترګو ته ډېر نږدې کړو نو بالاخره هغه شی موږ ته نه ښکاري. انسانان هم همداسې دي. که چیرې تل یې تر څنګ اوسو او ډېره مینه ورسره وکړو نو د دې لامل کیږي چې موږ یې نور له سترګو ولویږو. د نړۍ په پیدا شویو اړیکو کې د هرې اړیکې دا خاصیت دی چې که تل احساسات ورته بیان کړو او دا ورته ښکاره کړو چې څومره ډېره مینه ورسره لرو نو د دې لامل کیږي چې زموږ مینه او احساسات ورته تکراري او ستړي کوونکي شي. په یوه اړیکه کې تل تاسې مینه مه کوئ. مینه وکړئ خو نورو ته هم د دې وخت ورکړئ چې خپل احساسات او مینه تاسې ته ښکاره کړي. دا په یاد ولرئ که مینې ښکاره کوونکي کس یوازې په اړیکه کې تل یو نفر واوسي نو پر دې پوه شئ چې ستاسو اړیکه ناکامه اړیکه ده. بهترین او غوره اړیکه هغه ده چې یوه وړه فاصله مو په خپلو مینو کې وساتئ. نورو ته د دې وخت ورکړئ چې ستاسو په قدر پوه شي. هیڅکله په یو چا پسې ډېر مه نښلئ چې تل هغه خپل څنګ کې وغواړئ او خپله ټوله انرژي مو د هغې په مینه مصرف کړئ. فاصلې هیڅکله اړیکه له منځه نه وړي بلکې د دې سبب کیږي چې یو څوک تاسې له زړه نه وغواړي. البته دا فاصله باید دومره لرېتوب هم نه اوسي چې یو نفر ستاسې په نشتون کې عادت شي او دا فاصله باید خفګان هم ونه اوسي چې خدای مکړه نورې ستونزې راولاړې کړي. ښه چلند وکړئ. د یو بل د زړونو په لاسته راوړلو کې هیڅ ځنډ مه کوئ خو هر څه په یو حد او چوکاټ کې ترسره کړئ. د دې لپاره نه چې ستاسو مینه کې غرور شتون ولري بلکې د دې لپاره چې مخامخ کس ته مو د مینې ارزښت څرګند شي.